افغان کډوالو ته د پاکستان نوی اعلان. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو په مکړۍ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پاکستان لنډمهالي حکومت اعلان کړی چې د نوي قانون له مخې هر هغه افغان کډوال چې له لویدیځو هیوادونو ته د تګ په موخه په پاکستان کې له اسنادو پرته میشتي د 800 امریکایي ډالرو پر ځای اوس د 400 امریکایي ډالرو په ورکولو سره له دغه هیواده وتلی شي. د پاکستاني رسنیو راپور له مخې د دغه هیواد د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې سرپرست حکومت د افغان کډوالو لپاره د ضرب الاجل نیټه د راتلونکي زیږدیز کال د فبروري میاشتې تر 9 وغځوله چې له دې نیټې وروسته به یا د جریمه کې هره میاشت 100 امریکایي ډالره زیاتوالی راځي. د پاکستان د دغه وزارت معلومات ښیي چې تر دې مهاله شاوخوا 450,000 افغان کډوال له دغه هیواده ایستل شوي دي.